په ننګرهار ولایت کې د کورنیو او بهرنیو تولیداتو 3 ورځني نړیوال نندارتون پرانیسته وشوه. د ننګرهار صنعت او سوداګرۍ رئیس سید عبدالبصیر پاچا د خپلو کړنو په یاد ولایت کې د خصوصي سکتور فعالیت او تولید په اړه معلومات وړاندې کړل او صنعتکارانو او سوداګرو ته په خپله برخه کې د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړ. همدارنګه د صنعتي پارکونو او سوداګریزو چارو امیر وویل په یاد نندارتون کې ګڼو پانګوالو او صنعتکارانو ګډون کړی چې په 132 غرفو کې ګڼ کورني توکي نندارې ته وړاندې کړي دي چې په یادو غرفو کې 102 یوازې په ننګرهار کې د تولید شوو توکو دي. دغه نندارتون د میزان د 3 نه تر 5 پورې دی چې جمله 3 ورځې راځي. په دې کې د هیواد د مختلفو برخو نه خپلو صنعتکارانو اموال راوړي دي، قالینې او نور وغیره داسې اموال بل ته پکې ایښي دي. نندارتون چې د میزان د 3 نه تر 5 پورې په ننګرهار کې دا اوس موږ تاسو شاهدان یو. په دې کې د ټول ټال پکې 132 غرفې دي چې 102 غرفې د ننګرهار څخه دي. موږ په دې نندارتون کې 4 غرفې د لاسي صنایعو د زنانه برخې لرو چې د هېواد د ګوټ ګوټ ته پکې خلکو خپل تولیدات ایښي دي. په دې کې مرغدانه ده، په دې کې غذایي مواد دي، صنایعو برخه ده، د موږ مختلف تولیدات دي، داخلي تولیدات د بازار موندنې او د رشد لپاره د حمایت لپاره دلته ایښودل شوي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د نندارتونونو چارو رئیس مولوي محمد قابل عابد یاد نندارتون د پرانیستو په پروګرام کې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل په دې وروستیو کې د صنعت او سوداګرۍ ودې ته پاملرنه زیاته شوې ده. وطني تولیدات مروج شوي دي او هیله ده چې په نږدې راتلونکي کې به په بېلابېلو برخو کې په ځان بسیا شو. داسې نندارتونونه موږ د لاسي صنایعو، تولیداتو، محصولاتو د صنعت په برخه کې خپل ملي اقتصاد په حرکت کې راولي او هیوادوال د خپلو تولیداتو څخه خبروي او د ولایتونو تجاران، صنعتکاران سره معرفي کوي. هیواد کې دننه او بهر کې بازار موندنې او معرفي کولو، جلب سرمایه گذاري، صادراتو د زیاتوالي لپاره یوه بهترینه وسیله ده. اوس د صنعت او سوداګرۍ او پانګونې د پانګوالو د جلبولو په برخه کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د یو مسؤل په توګه اقتصادي، صنعتي، محصولاتي پانګونې برنامو ته جدي توجه کړې ده. دغه وزارت تل هڅه کوي چې د پانګونې په برخه کې د صنعتکارانو لپاره لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. موږ کولی شو تاسو ته د پانګې اچونې لپاره مناسب فرصتونه چمتو کړو. د ننګرهار د صنعت او قانونو خونې رئیس حاجي تور ملنګ شګیوال وویل یو وخت هیله درلوده چې په هیواد او بیا په ځانګړي ډول په ننګرهار کې دغه ډول نندارتونونه جوړ شي، هغه څه چې اوس ترې برخمن یو. د هغه په خبره اوس هم په یو شمېر برخو کې لا ستونزې شتون لري او له مسؤلینو د حل په موخه غوښتنې وکړي تر څو په راتلونکي کې په صنعتي برخه کې د نورو هیوادونو له اړتیاوو افغانان خلاص او پر ځان بسایه شي. دا ارمانو چې داسې یو وخت راشي چې موږ په خپل هیواد کې په افغانستان کې نندارتونونه ولرو. الحمدلله په هماغه شکل، په هماغه معیار په موږ مرکز کې په ولایتونو کې د دې شاهدان یو. مشرانو موږ 50 قلمه ارقامو کې موږ خودکفا یو. دا یو ډېر د فخر ځای دی چې موږ 50 قلمه ارقامو کې خودکفا یو. د مشرانو نه مننه کوو په هر هغه اقلامو کې چې موږ خودکفا شوي یو. په خارجي واردونکي یا صادرونکي ارقامو باندې موږ ته مالیه ډوړه کړې ده او زموږ نور هم په راتلونکي کې به انشاءالله شاهدان یو چې دا ارقام به لوړ شي او یو ورځ به د دې شاهد یو په نږدې ورځو کې چې افغانستان خودکفا دی او موږ به صادرات لرو. په یاد نندارتون کې ګډون کوونکي پانګوال او د کورنیو تولیداتو د فابریکو مسؤلین وایي خوښ دي چې ملي او نړیوال نندارتونونه ورته جوړیږي. په خبره یې په دې سره وایي توکي په کور دننه او نړیوال بازار کې پیرودونکي پیدا کړي او همدارنګه به د سیمې او نړۍ له سوداګرو او پانګوالو سره د اړیکو لپاره یو پول وي. دغه ډول نندارتونونه ډېر مثبت رول لري د هیواد د داخلي تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې، ځکه چې خلکو ته معلومات وشي چې افغانستان کې کوم تولیدات شته دی او کوم تولیدات د خارج نه راځي یا په کومو برخو کې موږ کولی شو ځان بساینې ته ځان ورسوو. نو دا غواړو چې د صنعتي پارکونو په برخه کې اقدامات ترسره کړي، د خارجي توکو مخه ونیسي، په خارجي توکو باندې مالیې لوړې شي څو خلک داخلي تولیداتو ته مخه کړي. هغسې نندارتونونه چې بین المللي بڼه لري نو هغې کې د نورو هیوادونو سره موږ قراردادونه کولی شو.
په دغه 3 ورځني نندارتون کې د هیواد نارینه او ښځینه سوداګرو له لوري د خوراکي او غیر خوراکي توکو لاسي صنایعو بېلابېل ډوله تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي چې خلک یې په لیوالتیا سره رانیسي او د کور ګټه په کور پاتې کیږي.